سلامونه. آیا کله مو فکر کړی چې ځمکه د لمر څخه په هر لحظه کې څومره انرژي ترلاسه کوي؟ 1.3 ټیراواټ انرژي. که درته وایم همدومره مقدار انرژي د ټولې نړۍ د بریښنا د اړتیا څخه 10,000 چنده زیاته ده. بعضې تخمینونه خو لا دا هم وایي هغه ټوله انرژي چې د لمر څخه ځمکې ته راځي که د 1.5 ساعت لپاره ذخیره شي د ځمکې د بریښنا اړتیا د 1.5 کال لپاره پوره کولی شي. لمریزه یا سولر انرژي څه شی ده؟ څه ډول ذخیره او ګټه ترې اخیستل کیږي او موږ افغانانو ته څومره ګټوره ده؟ We need less of this and more of this. Afghanistan has set itself an ambitious goal, a 40% renewable energy target by 2032. We can fly an airplane entirely solar powered. اما نیروگاه تولید برق آفتابی یا سولر که قرار است در نقلو ساخته شود خیلی بزرگتر از این سولرهایی است که در بازارها یافت می‌شوند. لمریزه یا شمسي انرژي د انرژي او منبع ده چې د لمر څخه ترلاسه کیږي. هڅه خو موږ د انرژي ډېرې منابع لرو لکه پټرولیم، غاز، اوبه، د ډبرو سکاره او داسې نور. که فکر وکړو په هر ډول انرژي کې د لمر مستقیم او غیر مستقیم اثر شته دی، خو که د لمر انرژي په اړه غږیږو باید یو قدم مخته ولاړ شو ترڅو د لمر د انرژي حقيقي پوتنشل معلوم کړو. لمر د شعله‌ای غازونو هغه کره ده چې د ځمکې په نسبت 310 ځله لویه ده او دا د انرژي منبع په راتلونکي 100 میلیارډ کاله دوام وکړي. ګورئ، د لمر انرژي د اټومي فیوژن یا نیوکلیر فیوژن له امله رامنځته کیږي. په دې پروسه کې د هایدروجن اټومونه د زیاتې تودوخې او فشار په حالت کې سره یوځای کیږي چې هیلیوم جوړوي. د دې بهیر په ترڅ کې زیاته انرژي تولیدېږي چې موږ ته د لمر د رڼا او تودوخې په بڼه را رسیږي. د لمر وړاندې د فوتونونو په شکل د انرژي ستره منبع ده چې په ځمکه کې د بیلابېلو تخنیکونو په مرسته ترې څخه ګټه اخیستل کیږي. لومړی حرارتي سیستمونه یا سولر تھرمل سیستمز چې په دې تخنیک کې د لمر د تودوخې نه د اوبو د ګرمولو او د حرارت د تولید په خاطر کار اخیستل کیږي چې په کورونو او صنعتي چارو کې ډېره ښه نتیجه ورکړې ده. دویم، متمرکزه لمریزه انرژي concentrated solar power. په دې تخنیک کې د لمر وړانګې په یو ځای متمرکزوي چې لوړه تودوخه تولیدوي او دغه تودوخه بیا په بټیو کې په بریښنا تبدیلوي. دریم، فوټوولټایک سیستمز. دې تخنیک سره موږ او تاسو ډیر آشنا یو. په دې تخنیک کې د لمر وړانګې مستقیما په بریښنا بدلیږي. سولري پینلونه چې د سیلیکون او نورو موادو څخه جوړیږي ترې څخه ګټه اخیستل کیږي. مختلف هیوادونه او شرکتونه د همدغه سیستمونو څخه ګټه اخلي چې سولري بریښنا تولید کړي. یو ښه مثال د مراکش هیواد دی چې د دې هیواد 0% د انرژي اړتیا د لمر څخه ترلاسه کیږي او د نړۍ تر ټولو غټ د متمرکز شمسي انرژي پارک په مراکش کې دی. دوی د سکړی چې د لمر وړانګې پر یو ځای متمرکزي کړي دي لکه څنګه چې تاسو په دې ټیوبونو کې وینئ چې تودوخه تولید کړي بیا دغه تودوخه په بریښنا بدلوي. خو که د فوټوولټیک انرژي په اړه خبرې کوو، د هند بټلا سولر پارک په سر کې دی چې د راجستان په ایالت کې جوړ شوی دی. که تاسو د سټلایټ نه دغه دښتې ته وګورئ دغه څه ښکاري. هند دغه دښتې تقریبا 56.8 کیلومتر مربع په سولري خښو پوښلې ده چې د نړۍ تر ټولو غټترین سولر پارک پکې جوړ کړی ده. دا دومره لویه ساحه ده چې تقریبا نیم د پاریس ښار پکې ځایږي. همدا سولر پارک 2215 میگاواټه بریښنا تولیدوي چې د یو لوی ښار د بریښنا اړتیا پوره کولای شي. په نړۍ کې نور هم د سولري بریښنا پارکونه شته دي چې موږ ته د لمریزې انرژي پوتنشل په ګوته کوي. مخکې مې وویل چې فوټوولټیک پینلونه د لمر وړانګې مستقیما په بریښنا بدلوي. اوس پوښتنه ده که چیرې موږ یوه لویه دښته په سولري خښو وپوښو آیا د ټولې نړۍ د بریښنا اړتیا پوره کولی شي؟ ګورئ ملګرو، د ټولې نړۍ د بریښنا د اړتیا د پوره کولو په خاطر ضرور نه ده چې ټوله دښته لکه د صحرا په شان په سولري خښو وپوښو. په 2015 میلادي کال کې یوې ښځې نادین می د خپل ډیپلوم د دفاع په خاطر په دې اړه یو تحقیق وکړ. هغه لیکلي چې د شمالي افریقا په دغه کوچنۍ ساحه کې سولري خښې نصب شي د ټولې اروپا د بریښنا اړتیا پوره کولای شي. او که دغه نقطه لږ نور هم پراخه کړو یعنی 254 پر 254 کیلومتر مربع کې د ټولې نړۍ د بریښنا اړتیا به پوره کړي. دا تحقیق لږ څه پخوانی دی یعنی په 2015 کال کې شوی دی. اوس د نړۍ اړتیاوې زیاتې شوې دي. بل تحقیق چې تاسو په سکرینونو وینئ حقیقت ته نږدې دی. دا تخمین تاسو په landartgenerator.org کې کتلی شئ. لینک یې لاندې په ډسکرپشن کې دی. دوی د نړۍ په مختلفو برخو کې شمسي پارکونه تخمین کړي دي او وايي چې په 15 لک متر مربع ساحه کې شمسي پارکونه جوړ شي د ټولې نړۍ د برق اړتیاوې پوره کولای شي. اوس شاید تاسو وایئ چې دا خو دومره غټه ساحه نه ده او دومره مشکل کار نه دی، ولې په نړۍ کې هیوادونه او دولتونه دا کار نه کوي؟ ګورئ، کله چې انسان د عمل میدان ته راشي د زیاتو چیلنجونو او ستونزو سره مخ کیږي. لومړی د جیوپالیټکس چیلنج. ګورئ، کوم هیوادونه چې سولري پارکونه ولري هغه به ډیر قوي او غښتلي شي او هیڅ هیواد نه غواړي چې په بل هیواد باندې متکی وسی ترڅو په فشار رانوړي. په دې خو موږ خبر یو چې په نړۍ کې د انرژي په سر څومره جنگونه شوي دي. بل چیلنج د بریښنا ویش دی. فرض کړئ د صحرا په دښته کې یو سر سولري پارک جوړ شو، نو د نړۍ کونج ته د دې بریښنا رسول مشکل کار نه دی.
دریم مالی چیلنج دی. په نړۍ کې هیڅ هیواد آماده نه دی چې دومره غذاف مصرف په سر واخلي. بل ستونزه د ضایعاتو ده. د بریښنا په انتقال کې زیاته بریښنا ضایع کیږي. بل د حفظ او مراقبت چیلنج دی. که دومره ستر پارکونه جوړ شي د دې پاکول او مراقبت به څنګه کیږي، خاص کر که دغه پارکونه په صحرایي سیمه کې جوړ شي چیرې چې همیشه د شګو طوفانونه کیږي. شاید ستاسو ذهنونو کې سوال پیدا شي چې د هند سولر پارک هم د صحرا په منځ کې جوړ شوی دی، هلته هم د شګو طوفانونه کیږي، نو هغوی ورسره څنګه معامله کوي؟ ګورئ هلته 2000 اتوماتیک ماشینونه نصب شوي دي. کله چې طوفان وشي دغه روبوټونه په اتوماتیک شکل باندې د سولر ښیښې پاکوي. روسي چیلنج د میاد یا لایف سایکل دی، ځکه د سولر یو شیشه 25 کاله کار کوي او 25 کاله بعد باید تبدیل شي چې دا یو غیر اقتصادي عمل دی. تاسو به وایئ که دومره چیلنجونه او مشکلات لري نو آیا د حل کومه لار شته دی او که نه؟ هو شته، خو شاید تاسو ورته نه متوجه شوي. هغه دا چې د پارکونو پر ځای په انفرادي شکل او د کورونو د بامونو په سر باندې دستګاوې نصب شي. هغه چیلنجونه او مشکلات چې په سولر پارک کې ایجادېږي هغه په انفرادي شکل نه لیدل کیږي. اقتصادي هم دي، حفظ او مراقبت هم په اسانه کیږي، په ویش کې هم ستونزه نه لیدل کیږي او ضایعات هم نه لري. د انفرادي یا کوچني سولر سیستمونو خبره وکړو، دا په دوه ډوله دي، یو ته آن ګریډ او بل ته آف ګریډ وایي. آن ګریډ داسې دی چې تاسو د خپل د کور د بام په سر د شمسي دستګاه نصبوئ. کومه بریښنا چې د ورځې د خوا تولیدېږي که ستاسو د مصرف نه ډیره وي هغه د میټر د لارې په دولت پلورلی شئ. همداشان هغه بریښنا چې تاسو پر دولت پلورلې ده د شپې د طرفه بیرته تاسو ته درکوي. که زیاتې بریښنا ته اړتیا ولرئ باید د هغې بیل تحویل کړئ. خو په آف ګریډ سیستم کې تاسو خپل اضافي بریښنا په یو بیټري کې ذخیره کوئ. په دې ډول سیستم کې د بیټریو قیمت ډیر لوړ وي او ډیر زر له استعمال څخه لویږي. زما په نظر اول ډول اقتصادي او مفید دی. که څه هم د انفرادي سیستمونو ډېرې ګټې مو بیان کړې، خو د دې معنا دا نه ده چې سولر پارکونه دې نه جوړیږي. ځای او امکاناتو ته په کتو سره د دواړو سیستمونو نه استفاده کولی شو او دواړه خپلې ګټې لري. د تیر جمهوریت نظام په وخت کې ولسمشر غني د قندهار سولر پارک افتتاح کړ چې ټول مالی امکانات یې د آسیایي بانک لخوا تامینېدل. دغه سولر پارک 10 میگاواټه بریښنا برابرولی شي. Afghanistan has set itself an ambitious goal, a 40% renewable energy target by 2032. همداشان تخمین شوی چې د 8500 ټنه کاربن ډای اکساید مخنیوي وکوي. دا د هیواد په سطح یو ستره او زیربنایي پروژه ده. It is expected to reduce carbon emissions by over 8,500 tons every year. بل د سروبي سولر پارک پروژه ده چې مالی امکانات افغاني او ترکی شرکتونو برابر کړل او اوس ګټې اخیستلو ته آماده ده. سره لدې چې د لمریزې انرژي ډېرې ګټې مو بیان کړې، خو یو څه چې باید د یاده مو نه وځي هغه دا چې دا انرژي ډېره پاکه انرژي ده او د هوا د ککړتیا باعث نه ګرځي. بیا کاریدونکې او نه ختمېدونکې انرژي ده، د اوږد مهال دپاره اقتصادي ده، په یو ځل پانګونې سره د یوې سیمې د 100 کلونو دپاره بریښنا تامینولی شي. بل خو که د ستونزو په اړه وغږیږو، شاید تاسو فکر وکړئ چې د ژمي موسم شپه او ورځې یې غټ مشکل دی، خو دا سمه نه ده، ځکه چې د سولر ښیښې د تودوخې نه بریښنا نه تولیدوي بلکې د رڼا نه بریښنا تولیدوي. حتی د سپوږمۍ د رڼا نه هم کولی شي چې بریښنا تولید کړي. د ټول غټ مشکل د کاربن خارجېدل دي. هغه دا چې سولر ښیښې سیلونه د سیلیکون نیمه هادي او ښیښو څخه جوړیږي. همدارنګه نور فلزات هم پکې کارول کیږي لکه مس، نقره، انډیوم او پلریوم. د ښیښې جوړولو لپاره باید زیات فلزات او معدنیات استخراج شي چې د استخراج په نتیجه کې زیات کاربن ډای اکساید چاپیریال ته داخليږي او د چاپیریال، اوبو او هوا د ککړتیا باعث ګرځي. همدارنګه د سولري ښیښو د فابریکو د وجه هم زیات کاربن ډای اکساید چاپیریال ته داخليږي. خو که د انرژي د نورو منابعو سره مقایسه کړو لکه پټرولیم او د ډبرو سکاره، نو د لمر انرژي په مراتبو کم نقص چاپیریال ته رسوي. خدا نشو ویلای چې سولري انرژي په چاپیریال باندې هیڅ بد اغیزه نه لري. مخکې مو د لایف سایکل یا میاد خبره وکړه، کله چې ښیښې زړې شي او د کار اول ویږي او نوې ښیښې ولګول شي نو د زړو سره بس کوو. هغه خو بیا نشي ریسایکل کولای ځکه چې د سولري ښیښو ریسایکل کول د اوس لپاره غیر اقتصادي دي. دا یو څو نقطې وي چې دولتونه، شرکتونه او د چاپیریال ساتنې ادارې باید ورته متوجه شي. خو په عموم کې د انرژي راتلونکي روښانه دی. کال په کال د سولري ښیښو د تولید لګښت راښکته کیږي، نوې ټکنالوژي او ابتکارات کیږي او د دې انرژي موثریت زیاتیږي. خلک د سولري انرژي د ترلاسه کولو لپاره په نوو لارو چارو فکر کوي، نه یوازې دا چې د کورونو او د ځمکې په سر باندې سولري ښیښې ولګوي، اوس حتی د اوبو په سر سولري پارکونه جوړوي. خې بیلګې په چین کې د شانګهای واټر سولر فارم، د کریلا د اوبو د پاسه سولر پلانټ او په مالدیف کې ځینې واټر سولر پارکونه دي. په ترانسپورت کې هم د دې انرژي څخه ګټه اخیستل شوې، لکه د لمریزې انرژي موټرونه، کښتۍ او اوس حتی الوتکې. سولر امپلس 2 چې په بشپړه توګه د سولري انرژي څخه کار واخیست، تیر کال یې ازمایښتي الوتنه کامیاب شوه.
که په راتلونکي کې نوي نوښتونه وپنځول شي ډېرې اسانتیاوې به رامنځته شي. یو جالب خبر دا دی چې 50 ټکنالوژیکي شرکتونه لکه ایربس او UK سپیس انرژي انیشیټیوز په دې کار کوي چې په فضا کې سولر پارکونه جوړ کړي. د دوی نظر دا دی چې دغه فضایي سولر پارک به لکه د سټلایټ په شکل د ځمکې د کورې نه تاویږي، زیاتې سولري ښیښې به پکې نصب شي چې په زیاته پیمانه انرژي تولید کړي. بیا به دغه تولید شوی انرژي د مایکروویوز په شکل ځمکې ته انتقال کړي. دغه انرژي موثریت به د ځمکې د سولر پارکونو په نسبت 14 ځلې زیات وي، ځکه په فضا کې باد، باران، وریځې، واوره، دوړې او ګردونه نشته دی چې پاکولو ته اړتیا ولري. د دوی پلان دی چې تر 2015 کال پورې دغه نظریه په حقیقت بدله کړي، خو وخت به د دې ځواب ووایي چې څومره امکان لري. په دې هیله چې موضوع مو خوښه شوې وي، بریالي اوسئ. تر بیا ښې چارې.